د اته خويندو یو ورور چې هغه ته په ډینمارک کې چې دی نو 20 کاله سزا واورول شوه. یار زمونږ مسافر چې دی نو هغه هم داسې غلطیانې کوي، بیا د دې وجې نه په ساوېږي چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوري دا دومره شیر کوي چې که نه زمونږ ټولو مسافرو ته ورسېږي. داسې څه کار کړی و که نه چې دې ته 20 کاله سزا واورول شوه. ملګرو د دې هلک تعلق چې دی نو د خیبر پښتونخوا سره دی او دې هلک نوم دی شکیل. ملګرو د دې اته خویندې وې او مور و پلار و او دا بالکل چې دی نو یازې و. دا چې دی نو ډینمارک ته لاړ او په ډینمارک کې چې کله دا لاړو دا هلته په کمپنۍ کې ولګېدو او دې دا کوشش وکړو چې زه خپلې خوریانو له چې دی نو پیسې ولګم، خپل مور و پلار له خپلې مور خواهشات پوره کړم، د خپلې خویندو خواهشات چې دی نو پوره کړم او بالکل داسې وه. خویندې هم ډېرې زیاتې خوشحاله وې او ورور چې دی نو هغه مزدوري کوله. تقریبا دې ته په کمپنۍ کې 2,60,000 روپۍ میلاوېدلې. دې چې دی نو کار کولو 2 کاله پورې چې دی نو دې هلته کار وکړو او د هغه نه پس چې دی نو دې د خپلې 2 خویندو پکې ودونه هم وکړل. خویندې چې دی نو هم ډېرې زیاتې خوشحاله وې ځکه چې د خویندو خواهشات دې پوره کول. په هر ټایم کې دې کوشش وکړو چې زه د خپلو خویندو خواهشات پوره کړم او دا بالکل چې دی نو دې خویندو اکلوته بای و، صرف یو ورور و، نور څوک د دې نه و. هغه هم چې دی نو ډینمارک ته تللی و، په ډینمارک کې چې دی نو په کمپنۍ کې په 2,60,000 روپۍ باندې دې کار کولو په کمپنۍ کې او دې چې دی نو 2 کاله هلته ویستلو. 2 کاله پس چې دی د یوې جنۍ سره په کمپنۍ کې هلته اشنا شو، ریلیشنشپ یې جوړ شو، تعلقات یې جوړ شو. دې چې کله د جنۍ سره تعلقات جوړ شول جنۍ چې دی نو بیا دې هلک ته ویل چې ته ماله 1,00,000 روپۍ راکړې. ویل ته ماله 1,00,000 روپۍ راکړې نو دې ته مکمل انکار وکړو چې تا له 1,00,000 روپۍ نشم درکولی. هغه جنۍ ورته ویل که نه چې زه به په تا باندې کمپلین وکړم که ته ماله 1,00,000 روپۍ نه راکړې. و دې ورته بیا هم انکار وکړو که ته به ما چېرته کمپلین وکړې نو زه به هم خپله صفایي چې دی نو پیش کوم، ته به هم خپله صفایي پیش کړې. و دې چې دی نو د روپو نه بیا هم انکار وکړو. دې جنۍ ورته بیا هم وویلو و دې چې دی نو دې مکمل طور باندې انکار وکړو. ملګرو دې هلک نوم دی شکیل او د خیبر پښتونخوا سره تعلق دی. شاکل چې کله مکمل انکار وکړو دغه جنۍ لاړه او دغه چې دی نو په دغه باندې کمپلین وکړو، تانې ته راغله راپورټ چې پې کله وکړو دغه هلک چې دی نو وغوښتلو چې دا هلک کله وغوښتلو که نه چې دې چې دی نو ډي ان اې نور چې دی نو د دې ټسټونه وشولو نو دغه هلک لګېدلی و د دغه جنۍ سره غلط کار کړی و ځکه چې ډي ان اې راپورټ راغی هغه بالکل غلط نه وي ځکه چې دې هلک ورسره ریلیشنشپ و. هغه جنۍ چې دی نو فسا وکړو. د جنۍ ورته ویل چې ماله به 1,00,000 روپۍ راکړې و دې چې دی نو 1,00,000 روپۍ نه ورکولې. چې ډي ان اې ټسټ راغی که نه دا هلک چې دی نو دا بالکل فسا وکړو. بیا چې دی نو د ډینمارک چې کومه حکومت دی هغه ولګېدل او دې ته چې دی نو 20 کاله سزا واوروله. اوس چې دی نو دې ته 20 کاله سزا واوروله چې په دې وجه باندې چې دې جنۍ سره غلط تعلقات او خپله زندګي هم تباه او برباد کړه. 8 خویندې وې او صرف د 8 خویندو چې دی نو یو ورور او هغه چې دی نو اوس په ډینمارک کې چې دی نو په جیل کې دی. ملګرو زما ټولو ته خواست چې چېرته هم تاسو داسې غلطیانې مه کوئ. که تاسو په هر ملک کې چېرته داسې جینکو په ریلیشنشپ مه جوړوئ ځکه که تاسو چېرته ریلیشنشپ جوړ کړئ او په تاسو باندې داسې الزام هم ولګئ بل دا چې دی اوس غلط کار کړی ځکه چې ډي ان اې راپورټ وشي که نه هغه مکمل حقیقت ښکاره کېږي چې آیا دې دا کار کړی دی او که نه دی کړی نو هغه اصل حقیقت بیا ښکاره کېږي. و دې هلک ورسره غلط تعلقات اوس چې دی نو 20 کاله سزا یې ورته اورولې ده. چې څومره کسان د مسافر زما ویډیو ګورئ تاسو کوشش کوئ چې ریلیشنشپ د خلکو سره مه جوړوئ په بهر ملکونو کې ځکه که نه چې هغه تا فساو کړي هغه د هغه ځګونې وي او ستا ټوله زندګي تباه او برباد شي. دلته چې دا تا ویزه کړې وي او هغه ویزې روپۍ هم د باندې وي او ستا هلته څوک فساو کړي نو بیا هلته پکې جیل ته هم لاړ شي نو د رازادولو هم څه دي امکان نه وي. ملګرو په دې باره کې تاسو څه وایئ خو کمنټ ضرور